تاسو وګورئ صاحب دو دروازو نه بار پالګر ناستی مرغې په پنجره کې کین دا خلک ورځي او لاس ورته خي پوره یې مرغې رامنډه کی او پوره دیوګر لاړې والوت ته چلو شو جی وای بس بے نظیر اتلو والا دا دا غي په ځای وته وزیر اعظم شي دا صاحب 50 روپے نور ورکی چې تو ګوره چې د غلام اسحاق سیټ بم ماته ملاویږي کنه دا قوم دی دا ملک دی او دا خلک اوس دا بدبخت قوم که په دین پوهې دی دی ته دین معلوم وي او دوی د حدیث په روح پوهې دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ سوک چه پالگر تراغه او هغه ته لاس خود او هغه څو ویلې او د پی یقینو کو نو د کافر شو پاغه قرآن چې کوم پر رسول الله نازل شوی حدیث کې راځي چې که یو سړی دا ویلې چې دا پالګر چې څه وایي زه پې یقین نه کوم او اسې ورته لاس خیمه ګورم چې دی څه وایي د دې سړي به یو عبادت 40 ورځې د الله په در کې نه قبلي تاسو ورشئ دې پالګرو ته سونه خلق دوی تم ناستی پالونه پیګو د شب قدر پشپا باندې خزر راټولی او په منګوټي کې صاحب نامي اچي او پالونه راو بس نو یو حال دی په دې ملک کې چې ارس سو کوي داغه اتباع کون کی پیدا کیږي ارس چسو نو دا قوم ایس ضمیر نه لري بالکل د ګډ او د چیلورونه دي چې د کور روزي پته نه لګي چې په کم طرف لاړه او بیا زمونږ ملک خو په دې میدان کې ډېر بدبخت ملک په اس ګناه پکې صرفه نشته په اس ګناه اره ګناه برملا خرڅیږي اره ګناه او دا قوم اخلی تاسو راشئ وګورئ په دې ملک ستا ټول ملک د چرسو ډیپو دی د ملیانو زامن اسکی زمونږ بچی اسکی د پوډرو ډیپو دی زمونږ بچی اسکی د شرابو ډیپو دی زمونږ بچی اسکی فهیم داد اسلامی چینل تورشه په دې آیات آباد کې د کسٹم نه چې واوړې د سړک په غاړه باندې د شرابو بوتلې پرتی د شیشو دکانونه دي کلاو بوتلې پکې پرتی دي او خرید کیږي او د پیښور ترازی او مونږ اسکو یو بوتل په 800 په زر په 1200 په 1400 دار ملک شراب دلته ملایي استاسو په ایمان وای چې د آیات آباد کسٹم نه واوړې دا علاقه پاکستان دی که دلی دی دلی دی دا یا پټیاله ده د سیکانو ملک دی د باړې گیټ نه چې واوړې دا علاقه دلی دی که پټیاله ده که پاکستان دی
یعنی چې د پېښور نه 10 قدمه بار شي بیا هره ګناه روا ده. تو لعنت دې په داسې حکومت وي او تو نالت دې په داسې ملک وي او تو نالت دې په داسې قوم وي چې په کوم ملک داسې خنزیر قوم اوسي. پولیټیکل شتا، پولیټیکل ایجنټ شتا، اے پی اے شتا، تحصیلدار شتا، خاصدار شتا، داغه په مخ کې ګناه خرید کیږي او د ملک او د قوم ته سپلای کیږي او د قوم بچی په تباہ کیږي لګیا ده. دا پولیټیکلی څه لپاره؟ دا دغه لنه چې د قبایلو ملکان راضي ساتي. دا سنداګان ماړه ساتي چې در نه څوک پخکرو نه وي. دا دغه لنه په خدای قسم چې دا د سړي د زامنو ملک شو چې زه درته په دوی بلډوزر یې وګرځوم او سره د بچه کچه د بلډوزرو د پایو لاندې کړم. نو عرض مې داو چې کوم حکومت چې د دې قماش وي چې 10 میله ایریا کې د قوم بیړه تباہ کیږي او هغه حکومت د دې علاج نشي کولی، هغه هم څه ملک، هغه هم څه وطن. کسټم والا دا شرمخانې ورته په لاره کې کېنولي چې دا شی در باندې راغی نو ویې نیسئ. نو هغې دپاره کسټم سټورونه خدایم خوار که ستاسو په څه پوهېږي، په څه پوهېږئ، سټورونه ورته جوړ دي. نو خلقو نه چې مال ونیسي بیا د پېښور دا غټ سنډاګان او د پینډۍ او د لاهور دا غټ غټ سنډاګان او د امبرسرای میخې دا راځي او په هغه سټور کې نیولی شوی مال بیا په نیم قیمت دی. دا ملک که دا شی غول دی چې تا ونیوه نو بیا ته په ما خرڅی ولې بیا تیلی ورته ککړ. دا پوډر چې دوی ونیسي قسم په خدای دی چې دوی یې ونیسي دوی یې خرڅوي بیا. امریکې او برطانیې او عربو ته چې دا پوډر دي دا وړي څوک، رسوي یې څوک، لاس پکې د چای ستا دا جازونه یې نه وړي. سره د دې چې تا په ایرپورټ باندې ورته ریډارې لګولي دي مخکې نه هیري پھیري پکې وشي تیر شي او جاز کې امریکې ته ورسي یو شپه کې دلته سړی کروڑپتی شي، یو شپه. راشي چې درته وښیم زمونږ نه د روټۍ درک نه لګېدو، د روټۍ درک مونږ سره به په دې جومات کې دا زه چې پکې ناست یم په دې جومات کې به مونږ سره وظیفې خوړې. نن راشه هغه خلق عرب پتیان دي ځکه چې امریکې ته پیره کامیاب شوی و. تاسو خیال راغی دا ملک دے صاحبہ محاسبہ کیا ہے. پرون رانا یو افسر تپوسو کوي دا ملک څنګه شو جی مال څنګه شو مونږ څه خبرو چې څنګه شو. مونږ خو وایو چې یو ښځه وه د هغې 2 لوڼه وې د یوې عشه نامه وه او د یوې ګله نامه وه. چاته تپوس وکړو چې د لوڼه کې د عشه ښه ده که ګله ښه ده؟ هغې ورته ویل نه عشه ښه ده نه ګله او دی وخوري یو تربله.
دواړه ویل د ځان په تیکو اخته شه. نو ملک څنګه دی؟ مال ټول ملک دی خدای د ځان په تیکو اخته کړي. موږ ته خبرو چې څنګه دی ګوره ورته کنه. او مال یو ټکی مې واوره چې ښځه خو دې شته که نه؟ ویلی او شته. مال چې تا او ښځه د سهار نه تر ماښامه پورې په پرزونو یی په کور کې او ډزو مارم سره جوړ کړي، په دې کور کې بچی او روټۍ پخه شي؟ هسې چې تاسو ښځو سره په پرزونو یی روټۍ به څوک پخه کړي بابا؟ نو چې ته ښځې سره په پرزونو یې اوړه به څوک هغږي، روټۍ به څوک پخوي، کټوی ځکه چې کار خو ټول دا ښځه کوي. تا سره په پرزونو ده، تی د ګیرې نیولې ده، د ویښتو نه نیولې ده او ډزو غپ جوړ دی. نو اوړه به څوک هغږي او کټوی به څوک پخوي. ټیک شو؟ ویلی والله ټیک شو. نو مالته ووایه چې صوبه او مرکز په پرزونو دي، وزیران او مرکز په پرزونو دي، لیډران او مرکز په پرزونو دي. نو د ملک لبه د تقدیر فیصلې څوک کوي او د ملک کارونه به څوک کوي او د ملک نوکرای به څوک کوي او د ملک نظام به څوک چلی. ټیک شو؟ ستا سراشه په کمیټای کې وګوره 7 میاشتې وشوې چې په بالا ماڼۍ کې اوبه نشته. 7 میاشتې وشوې. دا جومات کې خو تاسو ګورئ یاره جمعه راځئ که 7 میاشتې وشوې. نو بالا مړای نه د دلی پنډت جوړ دی. دلی کې یو پنډت مړو د جڑا پہ څوک نو. دلی کا پنڈت مویا کوئی رونے والا نہیں. د دلی پنڈت مړ دی جڑا والا پہ څوک نشته. کوئے وی تیار دے ٹرانسفارمر پہ بجلو والا نہ لگئی. فہیم داد اسلامی چینل دا حکومت شو. خلکو د شپې بیړه تباه شوه د ویړو نه په اوبو چلو. په دې کوڅه کې لاړ شئ داسې نیر خو چې یو 200-300 قدمه لاړ شئ دغه ځای کې وګورئ هر سړي په ویڼۍ کې بالټي ایښي دي او د ویڼۍ نه اوبه ډکوي او کورونو ته یې وړي. چا ورته مشینونه لګولي دي صاحب، مشین یې لګولی دی راکاږي پې، دې خوا هم مشین لګېدلی، دې خوا هم مشین لګېدلی. جماعت کې چې اوبه نه دا مشینونو والا چا مشین رانه وړو چې دی جماعت کې ولګو چې دې ډیګایل هم پې لګي اوبه راوبه. دا چا ونه کړ ځکه جماعت خو څه شی نه دی. د دې کورونه د آبادي جماعت ته خدای بیړه تباه کړي. مشینونه دي 7 میاشتې وشو. مالا چراشی زه ورته یم زه هغه خلکو پسې چې چاله ووټونه ورکول پرونم ښځې چاله رایستې وې او په پولنګ سټیشنونو کې یو بل نه ویښته ویستل او ووټونه م ورکول. ما ته څه وایي؟ ځئ رک شئ، خدای دې در باندې په 7 اسمان کې اوبه کات کړي. موږ له چل راځي چې اوبه نه میلاویږي په تیمم مونځ کولی. خو شکر دی چې کومې ښځې دې خلکو له ووټونو له راویستې وې نن هغه ښځو له په بالټو کې اوبه کورونو ته ننباسي. هغه د ټاک بړواګان در نه جوړ شو. موږ څه کار؟ ما خو درته وی چا کړی وی په خپله وی یو بلم در پسې ځغله سم چې کړي په خپله م کړي. نو عرض میں داؤ چې غلطی فیصلې په دې ملک کې د قوم کړي دي. نو چې کوم قوم غلطه فیصله وکړي هغه قوم به بیا غلطه فیصله سټي هم دا غیر نتیجې ته هم بیا دی تیاری.